د دې وخت اهم ترین خبر دا دی چې امریکې بېګا شپه یعنې څو ساعته وړاندې، څو ګنټې وړاندې په ایران باندې ډېرې زیاتې درنې حملې کړي دي، ډېر زیات خطرناک بریدونه یې کړي دي چې د هغې په نتیجه کې د ایران تهران ښار چې کوم دی نو د هغې مختلف د دغه دماکو د دغه ویډیوز مختلف فوټیجز او مختلف ویډیوز هم دا وخت په سوشل میډیا باندې او په انټرنیټ باندې گردش کوي. خلک هغه ګوري او د هغې د دا اندازه تاسو کولی شئ په سکرین دا وخت تاسو کتلی شئ چې دا د امریکې او اسرائیل په ګډه باندې هغه حملې دي، هغه اټیکس دي چې بېګانۍ شپې نه را په دې خوا څو ساعته وړاندې د ایران په تهران ښار کې په بېلابېلو سیمو دغه حملې شوي دي او د ایران د تهران ښار چې کوم اسمان دی، کوم اسماني حدود دي، په هغې کې شواګانې چې کوم دي د دغه دماکو له امله په اسماني حدودو کې مختلف شواګانې او پلوشې چې کومې دي نو هغه خورېږي. د دې نه تاسو اندازه کولی شئ چې ډېر زیات خطرناک بریدونه امریکا بېګا شپه هم په ایران باندې کړي دي او ایران ته ډېر زیات زیان او نقصان اوښتلی دی. خو د دې سره سره تر ټولو اهم او حیرانوونکی او تشویشناک خبر دا دی چې امریکا په دغه حملو کې تر ټولو نه لویه خطرناک او طاقتورترینه حمله چې کومه په ایران کړې ده نو هغه د ایران په یو جزیره باندې ده. په ایران کې یو جزیره ده، هغې ته وایي خارک آیلینډ. په دغه آیلینډ باندې، په دغه جزیره باندې امریکا یو حمله کړې ده، بلکې یو حمله یې نه دی کړی، ډېر زیات تعداد کې بلا حملې کړي دي او هیوي سټرایکس یې کړي دي، درانه بریدونه یې کړي دي. او په دې حوالې سره د امریکا صدر ټرمپ چې کوم دی نو هغه بیا یو سټیټمنټ هم د وایټ هاوس په چې کوم افیشل ټویټر اکاونټ دی په هغې باندې ریلیز کړی دی. هغه په دغه سټیټمنټ کې وایي چې د لږ ساعت مخکې موږ د امریکې چې کوم سینټرل کمانډ دی هغې ته دا حکم وکړو چې د ایران په دغه جزیره باندې په خارک آیلینډ باندې تاسو ته حکم دی چې تاسو حمله وکړئ او دغه حمله چې کله هغې وکړه نو دا یادوي صدر ټرمپ په دې سټیټمنټ کې لیکي چې دا د میډل ایسټ په تاریخ کې تر ټولو نه هیوي ایر سټرایکس وو، تر ټولو نه خطرناکه بمباري وه، تر ټولو نه درانه بریدونه وو چې د ایران په جزیره باندې وشو او په دې کې موږ د ایران چې کوم په دغه ځای کې کوم پوځي تنصیباتو، کوم ملیټري خاص مختلف سټیشنز وو نو هغه موږ تباه کړي دي، په هغې مو حملې کړي دي. خو بل خوا صدر ټرمپ په دې کې دا وایي چې دلته کې چونکې تاسو ته زه یو یادګیرنه دلته کې درکړمه چې خارک آیلینډ دا په ایران کې یو داسې جزیره ده، د ایران یو داسې جزیره ده، یو داسې آیلینډ دی چې دا 90% یعنی 90% تیل چې دي نو دا دنیا ته، بهر نړۍ ته دا سپلای کوي. په دې ځای کې د ایران تیل د هغې صفایي کیږي، د هغې مختلف پراسیس نه دغه تیل تیریږي او چې کله د تیلو صفایي وشي، تیل بالکل د عام استعمال لپاره برابر شي نو د دغه ځای نه د خارک آیلینډ نه بیا د ابنای هرمز په لاره باندې بهر دنیا ته ایران 90% تیل د مختلف آیل ټینکرز په ذریعه باندې سپلای کوي. یعنی دا د ایران د معیشت یو خاص هب دی، د معیشت زړه دا ګڼلی شي خارک آیلینډ. صدر ټرمپ په دې حوالې سره وایي چې موږ دلته کې کوم د تیلو تنصیباتو نو په هغې باندې موږ حملې کولو فیصله نه ده کړې، خو که ایران په ابنای هرمز کې دغه شانته کې امریکایي چې کوم آیل ټینکرز دي هغې ته لاره بندوي، هلته کې رکاوټ جوړوي او سټرایکس کوي، میزایل فایر کوي نو زموږ راتلونکی هدف چې کوم دی نو هغه به د ایران آیل کوم چې تنصیبات دي، د تیلو کوم چې کوم خاص انډسټریل سټیشنز دي، کوم مختلف پلیسز دي، کوم خاص پوینټس دي، خاص ځایونه دي، هغه به موږ ټارګټ کوو. دا د صدر ټرمپ لخوا ایران ته دمکي ده. د دې په جواب کې ایران دا ویلي دي چې که فرض کا امریکا داسې وکړي او داسې حمله وکړي نو موږ به په عرب هیوادونو کې چې څومره د امریکا کمپنیانې دي، څومره د امریکا د تیلو او دارنګ نورې مختلفې ټریډینګ مختلف سټیشنز دي، مختلف مقامات دي، هغه به موږ ټارګټ کوو. زموږ میزایلز او زموږ ډرونز چې کوم دی نو د هغې په ذریعه باندې به موږ د امریکا دغه ټول حدود سره سره د امریکا چې کوم هوایي حدود دي، کوم ایر بیسز دي په دغه ځای کې
دا ټول هر څه به موږ ټارګېټ کوو او داسې درنې حملې به پې کوو چې په تاریخ کې به یاد ساتلی شي. دا د ایران لخوا بیسیکلی یو جوابي سټیټمنټ د امریکا د صدر ټرمپ د دغه سټیټمنټ په جواب کې جاری شوی دی. بل خوا د دې سره سره څنګه چې ما تاسو ته وویل ګرانو کتونکو چې خارق آیلینډ دا په ایران کې یو خاص ځای دی. د ایران د معیشت د اقتصاد زړه دا ګڼل کیږي. د امریکا صدر ټرمپ دا ویلي دي چې زه به راتلونکي حملې چې کومې دي نو دا د ایران د تیلو په تنصیباتو کوم، په هغه مقاماتو به کوم چېرته کې چې د ایران د تیلو لوی لوی زیرمې دي، لوی لوی ډیپوان دي، هلته کې د تیلو صفایي کیږي، هلته کې د تیلو دپاره یو باقاعده یو پراپر سیستم موجود دی. که فرض که امریکا په دغه ځایونو باندې حملې وکړي نو دا به د ایران د اقتصاد لپاره ډیره زیاته لویه د نقصان وجه وي او یو د نقصان سبب به وي. بلکې زه داسې ګڼم چې د ایران د اقتصاد د ملا تیر چې کوم دی هغه به مات شي. خو که فرض که د امریکا صدر ټرمپ داسې وکړي نو ایران به هم خاموشه نه پاتې کیږي او ایران به اوس چې هغه کوم جوابي کاروایي کوي، کومې حملې کوي، د هغې نه به لا زیاتې درنې حملې کوي د امریکا په مختلفو هغه ځایونو باندې، هغه حساسو مقاماتو باندې چېرته کې چې د امریکا پوځي اډې دي، د امریکا سفارتخانې دي، د امریکا مختلف ټریډینګ مختلف قسم مقامات دي. نو ایران ورته دا دمکي ورکړې ده چې دا هر څه به بیا زمانه روغ پاتې نه شي او د دې سره د میډل ایسټرن کنټریز چې څومره اقتصاد دی هغه به د تباهۍ سره مخ کیږي. نو داسې موږ ګڼلی شو چې دا جنګ چې کوم دی دا یو نوي طرف ته، یو نوي شدت طرف ته روان دی او په دې کې وخت تر وخته یو شدت رامخې ته کیږي. ورسره ګرانو کتونکو بل یو خبر مخې ته دا راغلی دی چې د شمالي کوریا چې کوم پریزیډنټ دی یا د شمالي کوریا چې کوم مشر دی کیم جونګ، هغه د جاپان په سمندر کې یو څو میزایل چې کوم دي نو هغه فایر کړي دي او دا خبر تر ټولو وړاندې د جاپان چې کوم وزیر اعظم دی هغه په ایکس اکاونټ باندې شیر کړی دی چې د جاپان چې کوم سمندر دی دغه سمندر طرف ته د شمالي کوریا د طرفه بیلسټیک میزایل نن سهار فایر شوي دي. ورسره بیا دا خبر AFP یو نیوز ایجنسی ده چې ډیره ټاپ نیوز ایجنسی ده او د دې خبرونه معلومات ډیر اتنټیک وي. نو هغه هم دا وایي چې شمالي کوریا خواوشا 10 میزایل د جاپان چې کوم سمندر دی دغه سمندري حدود چې کوم د جنوبي کوریا او د جاپان په خوا کې کوم سمندري حدود دي دغه ایریا ته شمالي کوریا د طرفه 10 میزایل لږ تر لږه 10 میزایل چې کوم دي بیلسټیک میزایل دا فایر شوي. اوس د دې نارت کوریا د طرف نه د دې بیلسټیک میزایل د فایر کولو د جاپان چې کوم سمندر دی هغې طرف ته د دې د فایر کولو مقصد څه دی، د دې مطلب څه دی. نو ګورئ په دې ځای کې یو اهم جیو پولیټیکل گیم اوس شروع کي. نو شمالي کوریا چې په دې وخت کې دغه طرف ته را کوم بیلسټیک میزایل فایر کړه، تاسو ته د یاد وي چې جاپان او جنوبي کوریا دا په دې وخت کې د امریکا اتحادیان دي. د جاپان سره خپل پوځ نشته، جاپان له چې کوم پوځي سپورټ دی د جاپان د دفاع دپاره هغه هم امریکا ورکوي. په دې وخت کې دا هم ویل کیږي چې 3 جنګي سمندري جهازونه چې کوم دي د امریکا د خوا دا د جاپان د سپورټ لپاره جاپان طرف ته میډل ایسټرن کنټریز کې چې کوم تنازعه شروع ده د جاپان د دفاع دپاره د امریکا لخوا رالیږلې شوي دي او په دغه 3 جنګي سمندري بیړیو کې یا جهازونو کې تقریبا 2,500 امریکایي پوځیان چې کوم دي دا پکې هم تعینات شوي دي د دې دپاره چې د جاپان او د جنوبي کوریا دا په دغه ځای کې نږدې پراته هیوادونه دي د هغې سپورټ وکړي. خو بل خوا دا یو خبر اوس مخې ته راغلی دی چې دلته کې امریکا د ایران د میزایلو نه د جاپان او د جنوبي کوریا چې هغه د امریکا اتحادیان دي د هغې د سپورټ لپاره د ایران د میزایل ټیکنالوژي د میزایلز او د ډرونز نه د بچاو لپاره دلته کې یو سیستم لانچ کړی چې هغې ته وایي تارډ انټي بیلسټیک میزایل سیستم. د دې سیستم مراد دا دی، د دې مطلب دا دی چې د امریکا په دغه ځای کې د جاپان او
جنوبي کوریا خواته په دغه ځای کې دا سیستم د دې لپاره لانچ کړی و چې که دلته کې فرض کړئ ایران یا چاینا سبا راپاسي یا روس یا دا رنګ شمالي کوریا حملې کوي، نو د هغې چې کوم مزایل راځي دلته کې هغه به انټرسپټ کېږي. د هغې د سپورټ او د دفاع لپاره دا سیستم امریکا دلته کې تعینات کړی. خو اوس دا ویل کېږي چې امریکا د هغه ځای نه خپل پوځیان چې کوم دي نو هغه دېخوا سایډ ته میډل ایسټرن کنټریز طرف ته هټاوي، لرې کوي د دغه ځای نه، او ورو ورو په هغې کې کمی راځي. نو یو طرف ته چې اوس کوم انټرنیشنل ایکسپرټ دي د جیو پالیټکس، څومره انټرنیشنل میډیا ده، نو هغه دا خبر هایلایټ کوي او هغه دا وایي چې د شمالي کوریا د سایډ نه چې کوم بیلسټک میزایل فایر شوي دي، دا بیسیکلی امریکا ته او صدر ټرمپ ته یو سیګنل ورکول دي، یو اشاره ورکول دي چې که ته په ایران باندې داسې د پوځي اپریشن مزید کاروایی جاري ساتل غواړي، نو دلته کې چې ستا کوم اتحادي ملکونه دي زه په هغې حمله کوم. اوس دا سیګنل ولې ورکوي شمالي کوریا؟ په دې ځای کې یو بیسک پوینټ دی، هغه دا دی تر دې دمه پورې چې ایران باندې امریکا کومې حملې وکړي نو هغه د ایر فورس په ذریعه باندې، د هوایي فوج په ذریعه باندې دغه حملې وکړي. خو اوس دا ویل کېږي چې صدر ټرمپ ځمکني قبضې لپاره ایران ته په ځمکه باندې چې کوم ځمکني پوځ چې هغه په ځمکه جنګېږي، د سمندري لارو په ذریعه باندې دلته کې ایران ته خپل پوځ وردننه کوي چې ایران باندې اټیک وکړي، ایران باندې قبضه وکړي، ایران په خپل قبضه کې راولي او په ایران کې رژیم چینج راولي. نو دلته کې هغه ځای نه هغه پوځ ورو ورو کمیږي او ایران سایډ ته میډل ایسټرن کنټریز ته خاص کر هغه مقاماتو ته راځي کوم ځای کې چې د ایران ایریاز او جغرافیه نږدې ده. نو ډونالډ ټرمپ ته په دې وخت کې د شمالي کوریا چې کوم مشر دی کیم جونګ، چې هغه یو ډېر خطرناک ډیکټیټر دی، هغه د نارت کوریا د طرف نه دا بیلسټک میزایل چې هغه فایر کړه، نو دا یو سیګنل ورکړو، دا یو اشاره ورکړه چې که ته د دې ځای نه خپل پوځ هلته کې لېږې نو دلته به ستا اتحادي ملکونه چې کوم دي نو په هغې باندې زه ډېر په اسانۍ سره اټیک کوم. لحاظه دا غلطي دا میسټیک ونه کړي چې ته به هلته ایران ته دننه کېږي، خو دلته به ستا اتحادي ملکونه چې کوم دي په هغې زه اټیک کوم او هغه به زما په قبضه کې راځي. دا جنګ چې کوم دی یو جیو پولیټیکل گیم په دې وخت کې روان دی. اوس وړاندې ګورو ګرانو کتونکو چې څه کېږي، څه را روانه کړي، څه ډیولپمنټس کېږي په هغې والې سره چې کوم لیټیسټ اپډیټس وي، کوم معلومات وي، کوم حقیقتونه وي، هغه به ستاسو په وړاندې شریکوو. لحاظه تاسو ټولو ته ریکویسټ کوو چې دا ویډیو ریپورټ خامخا لایک کړئ، د دې سره سره پرې کمنټس وکړئ، خپل نظر را سره شریک کړئ او زموږ پیج او زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.